السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا باندې د شاهد خان افریدي په کینیډا کرکټ لیګ کې چې کله التمیچ کې د شاهد خان افریدي د افغانستان د درې رنګه کم بیرغ چې دی د هغې نه دغه ګلبونه جوړ شوي دي، شین تور سور، او په هغې کې شاهد خان افریدي لوبه کړې ده. ټول پښتانه ورته حیران دي چې شاهد خان افریدي به دا کار ولې کړی او څنګه یې کړی دی، څنګه نه دی کړی که نه. او د فکر سوچ خبره هم ده. زه به تاسو ته د خپل زړه یو څو خبرې وکړم چې شاهد خان افریدي د هر څه نه مخکې راځو. شاهد خان د هېڅ تعریف محتاج نه دی. شاهد خان افریدي یو بهترین انسان دی. د هر څه نه به دې خبرې ته د هر څه نه مخکې به دې خبرې ته راشو چې یاره شاهد خان افریدي دغه کوم کار چې کړی دی د مینې محبت د وجې نه یې کړی دی. د هغه افغانانو زړونه، د ټولو افغانانو زړونه یې وګټل، او بیا خاص کر د ټولو پښتنو زړونه یې په دغه یو میچ کې چې د کوم ګلبز اچولي دي یو ښه میسج یې دنیا ته ورکړو، یو ښه میسج یې پښتنو ته ورکړو. د پښتنو په منځ کې چې کوم نفرت دی دپاره نفرت په خورولو کې بندیز ولګو او د مینې او محبت په خورولو کې دغه کار یو مهم رول ادا کوي. او داسې کار چې یو غټ کرکټر یې وکړي، یو غټ مشهور سړی وکړي، نو بیا نور هم د خلکو په زړونو کې مینه محبت پیدا کېږي. په سوشل میډیا باندې دغه تصویر، دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده چې شاهد خان افریدي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې کوم رنګونه دي هغه په دغه ګلبز کې لګېدلي دي، لکه څنګه چې افغانستان پلیران اچوي، تر افغانستان لوبغاړي اچوي په میچونو کې. نو شاهد خان افریدي هم اچولي وو. یقینا چې ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی موږ ټولو پښتنو لپاره په دغه ګلبز اچولو باندې، ولې چې د پښتنو په منځ کې مینه محبت خورېږي. د شاهد خان افریدي هېڅ تعریف محتاج نه دی. یو بهترین انسان دی. د پاکستان کرکټ یو مشهور الراونډر تېر شوی دی، پاکستان کرکټ ټیم کپتان تېر شوی دی. یو بهترین انسان دی، یو ښه انسان دی، یو خوش اخلاقه انسان دی. د هر څه نه به دې خبرې ته مخکې راشو چې شاهد خان افریدي مسلمان دی او د مسلمانۍ نه پس په ده کې چې کوم اخلاق دي ماشاءالله یو بهترین اخلاق دي. د هغې نه وروسته بیا پښتون دی، نو دغه پښتونولۍ مینه به ورسره موږ ټول پالو، لر او بر پښتانه چې څومره هم دي، ولې چې یو پښتون داسې یو کار وکړي چې هغه د افغانانو زړونه وګټي، د پاکستان د خلکو زړونه وګټي، ټولو پښتنو زړونه وګټي، نو په هغې باندې به موږ فخر کوو. نو دغه تصویر ډېر زیات وایرل دی د شاهد خان افریدي. چې څومره ما تصویران وکتل، څومره ما کمنټونه وکتل، نو ټول ډېر ښه کمنټونه خلکو کړي دي. لر او بر افغانان چې څومره هم دي، لر او بر پښتانه چې څومره هم دي، ښه کمنټونه یې کړي دي په دغه د شاهد خان افریدي په دغه کار باندې. نو امید لرم چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او که تاسو هم د پښتون مینوال یاستئ نو په کمنټ کې پښتون زنده‌باد ولیکئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ پیج سره هم فالو کړئ. ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.